ایران په دې دومره عظمت باندې 1540 میلیارډ کلنۍ عاید لري او اسرائیل په دې دومره وړوکي حالت باندې 540 لري. خو کچې په نظامی لحاظ باندې بحث کې ایران کې د ځمکنۍ جګړې لپاره لکه د 1988 تر 88 پورې چې کله عراق او ایران جګړه د هغه وخت نه را په دې باندې د ځمکنۍ جنگ لپاره آمادګي نیولې دي او وسلې ډېرې زیاتې دي. اما هوایي جګړې په مقابل کې چې د اسرائیل په مقابل کې کوي هغه کې ناکام دي. د بیلګې په توګه باندې مثلا اردن، عراق، سوریه د اسرائیل او د ایران ترمنځ واقع دي. نو معنا ده چې ځمکنی جنگ ممکن نه دی، یوازې جنگ ته هوایي جنگ دی. او کله چې موږ مقایسه وکړو د هوایي ځواک د ایران او اسرائیل په هغه کې بیا ایران او اسرائیل ډېر قوي. مثلا یو څل شپږ تیاري جنگي جټ الوتکې ایران لري، همدارنګه دریش اټاک جټس ورته وي، یرغلیز تیاري ورته وي. 14 مثلا دوی اټاک هلیکاپټر لري، یرغلیز هلیکاپټر ورته وي. په داسې حال کې چې اسرائیل بیا 240 جنگي تیاري لري. مثلا 19 د اټاک تیاري لري، یرغلیز تیاري لري. 49 چې دوی بیا مثلا یرغلیز هلیکاپټرز لري. او په څنګ کې اوس د امریکا فوز هم د هغوی هوایي قوت ورسره شامل. نو دلته موږ نشو ویلی دا 3 میاشتې جګړه چې اوس پوره شوې ده، ایران تر اوسه پورې لا ولاړ دی، اسرائیل جنګ بند کړی دی. د امریکا دپاره دا ډېر زیات ورته ایران ماتو 15,000 حملې اسرائیل او ایران تر اوسه پورې اسرائیل او امریکا په ایران باندې کړي دي.